پکتیکا کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت کار او ټولنیزو چارو ریاست او د عدلي ریاست په چوکاټ کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وحید الله صافي په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړې اداري ودانۍ په 3 پوړونو کې جوړه شوې چې د ګڼو سهولتونو لرونکې ده. هغه زیاته کړه د یادې ودانۍ چارې په 1999 کال کې پیل شوې وې چې نن ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال ګټې اخیستنې ته وسپارله. صافی وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به یې په اداري برخه کې د ځای د نشتون ستونزه هواره شي او کارونه به یې ورسره منظم او چټک شي. دغه ودانۍ چې په 1999 کال کې شروع شوې وه، کار شروع شوی و د سروې آزاد خصوصي شرکت لخوا نه چې مجموعي لګښت یې 18 میلیونه افغانۍ و او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ په 3 منزلو کې جوړه شوې ده. د دې ترڅنګ د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني وویل چې اداري ودانۍ د مامورینو لپاره خورا اړینه ده او که چیرې د دولت کارکوونکی منظم او وړ چاپیریال او ځای ونه لري نو نشي کولی خپلې چارې په درست ډول پر مخ یوسي. یعنی 100% یو مثبت تاثیر لري. که چیرته یو مامور یو اداري کارمند په یو کرایي کور کې چې هغه مناسب نه وي، د کار لپاره مناسب تعمیر نه وي، سټنډرډ تعمیر نه وي، هلته دی کار کوي، نو دی اول ذهن د آماده نه وي چې خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، او دویم کاري محیط د کار لپاره په ټوله معنا سره یو شرط ده. د دې ترڅنګ نن ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې یوه بله ودانۍ چې کارونه یې 1.5 کال وړاندې پیل شوي وو ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا ولایت د عدلیې رئیس محمد ګل عالم په دې اړه وویل یادې ودانۍ چې مالي لګښت یې د نړیوال بانک له لوري ورکړل شوی، رغنیزې چارې یې د عدلیې وزارت له لوري افغان رولکس شرکت پر مخ وړي دي. نوموړی زیاتوي یاده ودانۍ په 3 پوړونو کې جوړه شوې چې د ماشومانو د روزلو او ساتلو په برخه کې ګڼ سهولتونه لري. دغه ودانۍ چې د پکتیکا ولایت د عدلي ریاست د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز لپاره جوړه شوې ده. دا ودانۍ مالی لګښت د نړیوال بانک لخوا نه تمویل شوی ده چې د عدلي وزارت له طریقه د افغان رولکس له ساختماني شرکت سره قرارداد شوی و. دغه ودانۍ تقریبا ټوله 3 منزله ده، زیات اتاقونه لري. د پکتیکا والی هم وایي چې د یادې ودانۍ رغنیزې چارې په ښه کیفیت نه وي ترسره شوي، نو له دې امله یې له بیا رغولو وروسته له ځنډ سره ګټې اخیستنې ته وسپارله. هغه همدارنګه زیاته کړه په یاده ودانۍ کې به هغه ماشومان ساتل کیږي چې عمرونه یې له 18 کلنۍ کم دي او جرمونه یې ترسره کړي دي. د یادونې وړ دی چې په دې ولایت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې شاوخوا 400 لویې او وړې پروژې تر کار لاندې دي او ځینې هغه یې بیا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.